عامې روغتیا وزارت له خلکو غوښتل چې په اختر کې روغتیایي سپارښتنې په جدي توګه مراعات کړي. د یاد وزارت سرپرست وحید مجرو چې نن یو خبري کنفرانس ته خبرې کولې وویل که څه هم په ځینو ولایتونو کې د کرونا ناروغۍ پیښې مخ په کمیدو دي خو بیا هم خطرونه زیات دي. د اندېښنه وښوده که په اختر کې روغتیایي سپارښتنې مراعات نشي ښایي تېرې تجربې بیا تکرار شي او له اختر وروسته د کرونا ناروغۍ پیښې زیاتې شي. بر اساس شواهد موجوده چیزی که غیر قابل انکار است که ما از قله در اکثر ولایات گذشتیم و آرام آرام مسیر نزولی رو میپیماییم. حساس ترین مرحله است که شما از قله میگذرین و سیر نزولی رو میپیمایین. کوچکترین اشتباه دوباره یک اسپایک دیگر قله دیگر ایجاد میکنه. مثال مشابه شما در ولایت‌های کنر و لغمان و جلال آباد داریم که در اونجا ما در هفته 11 یک نزول داشتیم ولی دوباره متاسفانه صعود را داشتیم. مجرو له هیوادوالو غوښتل چې په اختر کې روغتیایي سپارښتنې په جدي توګه مراعات کړي. هغه وویل اختر کې د ګڼې ګوڼې ځایونو ته او له یو بل کره له ورتګ څخه کلکه ډډه وکړئ. د مجرو په خبره که خلک روغتیایي سپارښتنې مراعات نه کړي ښایي هیواد مو بیا له ناورین سره مخ شي. از شما هموطنای گرامی خود توقع و تقاضا و تمنا دارم که در ایام عید با توجه به تهدیداتی که خدمتتان از آدرس واقعات کووید 19 شریک ساختم از رفتن به خانه های همدیگه، از روبوسی و بغلکشی و مصافحه، از دست دادن، حضور در محلات شلوغی و بیروبار جلوگیری کنین. مجرو ویل د کرونا ناروغۍ څخه د امن پاتې کېدو لپاره تر ټولو ښه لار د روغتیایي سپارښتنو مراعاتول او د واکسینو تطبیقول دي. هغه ویل که څه هم په هیواد کې ناامني زیاته ده خو بیا هم هڅه کوي چې د هیواد ګوټ ګوټ ته واکسین ورسوي او خلک یې تطبیق کړي. واکسین یگانه راه حل است ولی نیاز است که ما زمان کافی و منابع کافی به خاطر استفاده از این راه حل مناسب داشته باشیم. برای فعلا شما شاهد هستین که ما در اقتدار زیاد از جغرافیای افغانستان در قسمت تطبیق واکسین به محدودیت‌های مواجه هستیم به دلیل مشکلات امنیتی که موجود است. با وجود از آن روزانه ما از 35 تا 45 هزار دوز واکسین تا فعلا تطبیق میکنیم. مجرو ویل چې د کرونا وبا د څلورمې څپې د راتلو ګواښ شته. هغه زیاته کړه چې وزارت د درېیمې څپې سره د مبارزې ترڅنګ د څلورمې څپې سره د مبارزې لپاره په تیاري بوخت دی.